24 کلنه مرینا سعید د پاکستان د کراچۍ اوسیدونکې ده او د یوې افغاني کورنۍ لور ده چې په اتیمه لسیزه کې پاکستان ته کډه شوې. مرینې تل غوښتل چې موټر سایکل وچلولی شي څو په اسانۍ پوهنتون او دندې ته ورسیږي. اوس هغه د راودي رایډرز په نوم د ښځو لپاره د موټر سایکل چلولو د زده کړې د ښوونځي بنسټ ایښودونکې ده. کله چې زه رالویه شوم احساس مې وکړ چې پوهنتون او دندې ته د تګ لپاره زه خپل ورور، پلار، بس او یا هم ریکشا ته اړتیا لرم. یو وخت مې هم یوه ریکشا په پیسو کرایه کړې وه چې ما هر ځای ورسوي، خو کله به چې زما اړتیا وه نو هغه ریکشا به اماده نه وه. زه تل د دې ستونزې څخه د خلاصون لپاره د یوې حل لارې په لټه کې وم. مرینا په دې برخه کې هیڅ ښوونکی نه لري او په یوازې ځان دې ځای ته رسېدلې ده. دا هره ورځ نجونو ته موټر سایکل ځغلول ور زده کوي. ما غوښتل چې نورو نجونو ته د موټر سایکل چلول ور زده کړم، کوم چې ما په سختۍ او په ډیرو هڅو سره زده کړی و. ما غوښتل داسې ځای پیدا کړم چیرې چې زه ولاړه شم او په مسلکي توګه د موټر سایکل چلول زده کړم او بیا داسې کس ته په تمه وم چې ما ته د موټر سایکل چلولو لپاره زمینه برابره کړي او نمایشي حرکتونه ترسره کړي. که څه هم زه د موټر سایکل چلولو نمایشي حرکتونه ترسره کوم خو په مسلکي توګه نه. بیا ما فکر وکړ چې ولې زه د بل چا په تمه یم چې دا زمینه راته چمتو کړي، ولې زه په خپله ښځو ته د موټر سایکل چلولو زمینه برابره نه کړم. بشرا شیخ د مرینې له نویو زده کوونکو څخه ده. دا غواړي چې د موټر سایکل چلول زده کړي خو تر اوسه نشي کولی خپل توازن مراعات کړي. دا زما لپاره خورا ستونزمن و چې د پوهنتون، دندې او زما د کور ترمنځ لاره تنظیم کړم. دلته عامه ترانسپورت او ریکشا شته، موږ موټر هم لرو، خو زما پلار تل نشو کولی ما له کوره واخلي او هر چیرې چې ځم ما هلته بوځي. تر دې دمخه شاوخوا 200 مېرمنې د دې موټر سایکل ځغلولو ښوونځي څخه فارغې شوي. د دوی یو شمېر د پنجشنبې په ورځ دلته د یو بل لیدو لپاره راټولې شوې وې.